سلامونه درنو لیدونکو. موضوع ده د پروستات غدې سرطان. لیکنه یې نګین کارګر کړې. په دې موضوع د ښه پوهېدو لپاره ویډیو تر پایه وګورئ. دا سرطان هغه وخت منځته راځي کله چې غیر معمولي حجرې په غیر منظم ډول تقسیم او وده وکړي. دا سرطاني حجرې کولی شي شاوخوا نسجونو یا ارګانونو ته وده ورکړي او ممکن د بدن نورو برخو ته هم خپاره شي. پروستات د مثانې په پای کې یوه کوچنۍ غده ده چې اندازه یې د غوز دانې هومره ده، ولې د عمر په تیریدو سره دغه غده لویږي. پروستات د احلیل د ټیوب لومړۍ برخې په شاوخوا کې پروت دی چې له مثانې څخه تر عضلې پورې د ناروغ یوریترا پورې تشې رامنځته کیږي. یوریترا هم مني تولیدوي. د پروستات غده یو پروټین تولیدوي چې د پروستات ځانګړی انټیجن PSA نومیږي. دغه د وینې ټیسټ کولی شي د PSA کچه په وینه کې اندازه کړي. د پروستات سرطان په زړو نارینه‌و کې خورا عام دی. په اوسط ډول هر کال 90% نارینه چې عمر یې د 15 کالو څخه تر 15 کالو پورې رسیږي د دې غدې په سرطان اخته کیږي. د پروستات سرطان خطر او وده په ډیرو لاندنیو عواملو پورې اړه لري چې د مثال په توګه عمر، ارثي او کورنۍ تاریخچه. د ژوند عوامل د پروستات د سرطان څو ډولونه لري چې د غدې په حجرو کې وده کوي. اکثرا دا ډول سرطان کې کوم علایم نه لیدل کیږي، خو که چیرته د مثانې د ټیوب چې احلیل نومیږي سره نږدې اوسي نو بیا یې علایم د ملا درد، د حوصلې یا لګن خاصرې درد، په تشو امتیازو او یا سپرم کې وینه او د وزن کمیدل وي. دا علایم د نورو مرضونو له کبله هم پیدا کیدی شي، خو ښه به وي چې هر نارینه په کال کې یو ځل دا ټیسټ وکړي. که ویډیو مو خوښه شوې وي نو درسره یې لایک کړئ او که کومه پوښتنه غوښتنه لرئ په کومنټ کې راته پرېږدئ او چینل درسره هم سبسکرایب کړئ. مننه.